الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. قدرمند معزز درنو محترم ورونو او پتمند خويندو، دا چې د روژې مبارکه میاشت شروع ده او په دې میاشته کې یو ډیره د فضیلت او ډیره د برکت او عزت شپه شتون لري چې لیلة القدر د قدر شپې باندې نامداره ده. د دې مبارکې او د قدر وړ شپې فضیلت صرف لدې هم څرګندېږي چې په قرآن عظیم الشان کې یو مکمل سورت د دې شپې په فضیلت کې نازل شوی دی او په ډیرو صحیحو احادیثو کې د دې فضیلت ثابت شوی دی او په قرآن عظیم الشان کې دغه شپې ته د برکت شپه ویل شوی دی. معززو محترمو، د دې پر فضیلت به نور موږ څه ووایو چې هغه د الله جل جلاله کلام چې مکمل سورت د قرآن عظیم الشان صرف او صرف د لیلة القدر د شپې په فضیلت کې راغلی دی. هم هغه قدر او عزت یې بس دی، هم هغه عزت یې بس دی چې قرآن عظیم الشان ورته مبارک ویلی دی. په قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله فرمایي: إنا أنزلناه في ليلة القدر، یقینا موږ نازل کړی دغه قرآن عظیم الشان په شپه د قدر کې. وما أدراك ما ليلة القدر، اے محمد صلی الله علیه وسلم تاسو پوه شوئ چې لیلة القدر څه ده؟ لیلة القدر خیر من الف شهر، شپه د قدر چې ده دا غوره ده د زرو میاشتو څخه، او په دې شپه کې نیکی کول، نیک عمل کول تر زرو میاشتو د عمل کولو څخه بهتره او غوره دی. تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر، نازلیږي په دغه شپه کې ملائکې او جبرائیل امین علیه السلام په حکم د رب د هغوی د فاره د هر کار ټاکل او مقررول د راتلونکي کال لپاره کوي. سلام هي حتى مطلع الفجر، او دغه شپه ډیره د سلامتیا شپه ده له هر آفت څخه، له هر زیان او نقصان څخه. دغه شپه د سبا د لمر تر راختلو پورې ده. یعنی قرآن عظیم الشان کې د دې پر فضیلت باندې دا مکمل صورت شتون لري، هماغه قدر یې بس دی. په ډیرو صحیح احادیثو کې د دې ډیر زیات فضایل بیان شوی دی چې که څوک د ثواب په نیت باندې د دغه شپې عبادت وکړي، دا په عبادت باندې رڼه کړي، سبا یې کړي، نو دغه سره به الله تعالی څه وکړي؟ هغه ته به عفو وکړي د ما تقدمه د مخکینی ټولو ګناهونو، عفو به ورته وکړي، مغفرت به ورته وکړي. بخاري شریف کې حدیث راځي، فخر موجودات محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من يقم ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چا چې د لیلة القدر شپه د ثواب په نیت باندې سبا کړه، یعنی دا شپه یې په ذکر، تسبیح او عبادت باندې تیره کړه، ټول مخکینی ګناهونه به ورته عفو شي. او د دې شپې چې کم فضایل نور په احادیثو کې بیان شوي دي، پر دې باندې
علماو فراز ځانګړي کتابونه لیکلي د په سلهاوو صفحې لري، خو ډیر وخت به ورباندې نه نیسو. صرف دا ما وویل چې کفایت کوي چې پوره قرآن عظیم الشان کې صورت پر فضیلت باندې موجود دی. او په قرآن عظیم الشان کې د شپې ته خپله مبارکه ویل شوې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي انا انزلناه فی لیلة مبارکه، دا د برکت شپه ده. په دې شپه کې ملایکې د اسمان څخه راکښته کیږي او هغه پر هغو انسانانو باندې ګرځي کم انسانان چې په لمانځه باندې اخته وي، لمونځ کوي، عبادت کوي، ذکر کوي، تلاوت کوي، درود شریف وایي، دعا کوي. هغه ملایکه راځي دوی ته کښیني او د دوی پر دعاګانو باندې آمین آمین تر سهاره پورې وایي. او دا شپه له هر قسمه شر څخه اذیت څخه خالی ده. دا شپه د سلامتیا شپه ده. په دې شپه کې د بندگانو دپاره الله جل جلاله د آینده کال رزق، عزت او ذلت او دا نور امور هغه لیکي. که څوک په عبادت باندې تیره کړي، په نیکۍ باندې، په ښه دعاګانو باندې، الله تبارک وتعالی به یې دعاوې قبول کړي، راتلونکی کال به یې امور سم ولیکي. فیها یفرق کل امر حکیم. او د دې شپې فضیلت صرف د ماښامه څخه شروع تر سهار لمر ختورې پورې وي. او څوک چې په دې شپه کې عبادت وکړي هغه ته به الله تعالی جل جلاله ګناهونه ورمعاف کړي. او د دې شپې چې کم وخت معلوم نه دی چې ګواکې کومه شپه به وي، هغه د یو شمیر حکمتونو په اساس باندې پټ شوي دي چې هغه وخت و نیټه یې نه ده معلومه. خو بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څه اشارات ورته کړي دي. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تحروا لیلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان. تاسې تلاش وکئ، تاسې وګورئ لیلة القدر شپه د روژې مبارکې په آخري لسو ورځو کې، په آخري لسو شپو کې. نو دغه آخري لسیزه د روژې مبارکې چې ده په دې کې د لیلة القدر شپه موجوده ده، د دې څه وتلې نه ده. او یو بل حدیث شریف کې چې په صحیح ابن خزیمه کې راځي 3 علامې بیان شوي دي. هغه دا چې دا شپه به ډیره صافه وي، هیڅ نوع غبار ګرد هغه به په دې کې نه وي. او دا شپه به نه زیاته ګرمه وي نه به زیاته یخه وي، معتدله خوږه هوا به یې وي. او د دې شپې په سهار کې به لمر هغه تیزې شعاوي، تیزې برېښنا نه لري، هغه به سوځونکي ډېرې نه وي. بعضې نور روایت هم راغلی دي د علایمو متعلق کې، خو هغه ته علماو ضعیف ویلي دي. یعنې دا چې په دې شپه کې به سپیان نه غاپي او یا دا چې نرم نرم باران به وریږي، هغه ته علماو ضعیف ویلي دي. خو بیا په دغو لسو ورځو کې چې کوم فقهاو او محدثینو هغه تحقیق کړی دی، بیا دا رایستلی دی چې دا په تاکو شپو کې راځي. په تاکو شپو کې بیا په 22م کې، 25م کې، 28م کې په دې کې زیات امکان شته. یعنې دغه شپې چې کومې په دا لسو کې تاک شپې دي، په هغې کې لا بیا دننه دغه 3 چې هغه یوه د 22م ده، دویمه د 25م ده، دریمه د 28م ده، دې کې زیات امکان شته. او په دې کې بیا زیات امکان یې په 28م کې وي. نو دغه شپې چې کومې د روژې مبارکې د آخري لسې شپې دي، زیات فضایل خو لري، ډېر زیات.
یو ځل خو په ټول کال کې 12 میاشتو کې زیات فضیلت دغه میاشت لري. په دې میاشت کې د ننه بیا ډیر زیات فضیلت چې د 10 ورځې لري. په دغه 10 ورځو کې بیا ځانګړي په دا تاک شپو کې ډیر زیات برکات او فضایل پراته وي. او دا د ليله القدر شپه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت ځانګړتیا ده. صرف د نبی علیه الصلاه والسلام امت ورکول شوی ده. د نبی صلی الله علیه وسلم امت باید د تلاش په دغه تاک شپو کې وکړي، په دې کې عبادت وکړي، په دې کې دعاګانې وکړي، په دې کې خپل شرعي حوایج وغواړي، په دې کې د خپل مشکلاتو حل وغواړي، په دې کې راتلونکي کال لپاره خیر او برکت وغواړي، او په دې کې د خپل نور مسلمانانو لپاره د خپل هیواد لپاره دعاګانې وکړي چې الله تعالی امن، صلح، سلامتیا راولي. د دې شپې مطلب به دا نه وي چې ګواکې یو نفر وایي چې ما عبادت وکړي خو شپه مې ونه لیدله، خو لیکن دا شپه په دې کې موجوده ده. که څه هم دی ونه ویني عبادت وکړي، الله تعالی د هغه عبادت ثواب د عمر زیات ورکوي. او که یې دعا کړې و امکان د دعا د قبلېدو شته، الله تعالی یې دعا قبلوي او د ګناهونو مغفرت او بخښنه ورته کوي. نو هغه به ډېر بختور اشخاص وي چې دغه شپه ونیسي او په دې کې عبادت وکړي، تر سهاره یې رڼه کړي. او زموږ مرشد مبارک د طریقت او د شریعت رهبر صوفي علیم، هغه مبارک د اخیری لسیزه ټوله رڼوي. په دې کې خاص بیا په تاک شپو کې عبادت ته ډېره پاملرنه کوي. نو الله تعالی جل جلاله د زموږ د سره زموږ د طریقت د تصوف مرشدان نه کموي. موږ ته هغه لارې راښودلې دي، پر داسې لارې برابر کړي یو چې د دنیا او آخرت کامیابي پکې نغښتې دي. نو ډېر بختور دي هغه کسان چې په دې کې عبادت وکړي او په دې کې د الله جل جلاله څخه دعاګانې وغواړي او خپل شرعي حاجتونه وغواړي، مشکلاتو حل وغواړي. که چېرته ورباندې برابره شوه، هغه به ټول الله تعالی ورته پوره کړي. نو الله تعالی دې موږ ټول ته توفیق نصیب کړي. الله تعالی دې دغه شپې عبادت رانه قبول وګرځوي چې په نیکه نیت باندې، په ښه اخلاص باندې، په ښه عاجزي باندې په دې کې وژاړو، د الله تعالی څخه مغفرت د ګناهونو وغواړو. دا کال چې موږ ټول په څه ګناهونو کې، په څه لهو لعب و غفلت کې تېر کړی وي، په دې شپه کې د هغې معافي وغواړو او دغه شپې راڅخه په غفلت تېرې نه شي. دا د نبی صلی الله علیه وسلم د امت د ځانګړتیاو څخه یو داسې بختوره شپه ده چې بیخي نورو امتونو ته نه ده ورکول شوې. او د ټولو څخه خواست کوم هغه کمې ورونه دي، کمې خویندې دي چې ما ته هم دعا وکړي او خپل لاسونه د دعا دپاره ما ته هم لولفه کړي او دعا راته وغواړي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.